د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت لخوا د سیمیلیټور دستګاه فعاله شوه. دا دستګاه چې وړاندې به د 80,000 امریکایي ډالرو په کلني مصرف سره د خارجي شرکتونو سره قراردادي ډول فعالېده. الحمدلله اوس د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت لخوا بدون د مصارفو د دایم لپاره یعنی د تل لپاره فعاله شوه. دا دستګاه کې به هغه محصلینو ته چې د هوایي ترافیکو په برخه کې یا د ATC کنټرول په برخه کې زده کړې کوي او کله چې فارغېږي دوی ته به په دغه دستګاه کې په مصنوعي ډول دوی فعالیت کوي او دوی ته به عملي زده کړې دلته ورښودل کیږي. کله چې د دې دستګاه څخه دوی عملي زده کړو څخه فارغ شي بیا به عملا په میدان کې یا په هوایي ډګرونو کې دوی کولی شي چې هوایي ترافیکو خدمات په نورمال ډول وړاندې کړي. زموږ د هوایي ترافیکو برخې محصلین به کولی شي په نورمال ډول دلته زده کړې ترسره کړي او دغه مشکل ته د پای ټکی کېښودل شو. د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت د تخنیکي برخې یا د IT د برخې مسؤلینو د خوا نه دغه دستګاه فعاله شوه او د تل لپاره به فعاله وي. دغه دستګاه د تیر نظام په وخت کې په کلني ډول د 80,000 امریکایي ډالرو په مقابل کې فعالېده. یعنی هر کال به د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت یو خارجي شرکت ته 80,000 امریکایي ډالر ورکول او دا دستګاه به فعالېده. د کال په پای کې به بیرته دوباره نوې کېده او الحمدلله اوس موږ د تل لپاره بدون د کوم مصارفو زموږ د تخنیکي ټیم لخوا فعاله شو او د تل لپاره به انشاءالله زموږ محصلینو په خدمت کې وي. لکه څنګه چې یو الوتکه په هوایي ډګر کې کینی هغو ته د ټاور څخه څنګه خدمات باید وړاندې شي دا ټول په مصنوعي توګه دوی ته ترسیم شوي دي. دلته یو ځل دوی د خدمات ګوري دا ټول پروسه طی کیږي نو دې سره دا دوی داسې ده لکه عملي برخه یې خو په مصنوعي ډول. له دې وروسته کله چې دوی ټاور ته واقعي خدماتو ته ځي نو دوی بدون د کومې ستونزې هلته خدمات وړاندې کولی شي.